د قابل او هابیل کیسه. قابل او هابیل چې د آدم علیه السلام زامن دي، د دوی دواړو نومونه په ښکاره لفظ سره په قرآن کریم او سنتو کې نه دي راغلي، خو په ستانیز ډول سره الله جل جلاله په قرآن کریم کې یاد کړي دي، لکه څنګه چې زموږ رالېږل شوي صلی الله علیه وسلم ته په قرآن کې ویلي دي. واتلو علیهم نبأ ابني آدم بالحق، د مائدې سورت 28 آیات. ژباړه: ای محمده، خلکو ته د آدم د دواړو زامنو کیسه په حق سره وکړه. قابل د آدم علیه السلام زوی و، د شیطان ملګري اختیار کړې وه، د دښمنۍ، کینې، بدبختیو، بد ایسېدلو او شیطاني کړنو لاره یې غوره کړې وه، نو ځکه په لویه ګناه کې لاهو شو، په نړۍ کې لومړنی انسان وژونکی وګڼل شو. ټول ژوند یې په پښیمانۍ، درد او عذاب کې تیر شو، په آخرت کې به هم له خپل ګناه څخه هرومرو پوښتل کیږي. هابیل د آدم علیه السلام بل زوی و، د رحمان لاره غوره کړله، د خیر د کولو موخه یې وټاکله چې ایمانداري، دوستي، نیککاري، ښه کول او رحماني او الهي کارونه یې کول، نو ځکه په نړۍ کې بختور و، په آخرت کې به د بشریت لومړی شهید په جنت کې ګڼل کیږي. کیسه کوونکي عالمان په یووالي سره وایي هوا به هر وار غبرګونې ولادت کاوه، په هره ګېډه کې به یې زوی او لور راوړل. وایي چې هغه 20 ځلې غبرګ ولادت وکړ، په دې شمېرو هوا 40 اولادونه زیږولي دي. کله چې د آدم علیه السلام او هوا زامن او لوران یې لویان شول، نو دوی دا پرېکړه وکړه چې د هوا د یوې ګېډې زوی به د هغې د بلې ګېډې له لور سره واده وکړي. په دې ډول سره به د دوی د ټولو زامنو او لورانو ترمنځ ودونه ترسره کیږي، تر هغې پورې چې شمېر یې ډېر شي، بیا به د الله جل جلاله له لوري بل شریعت ورته راولېږي. دا چې قابل او اقلیما د یو نسخ غبرګولي وو، هابیل او لبودا د هوا د بل نسخ غبرګوني وو، نو آدم علیه السلام قابل ته وویل ته له لبودا سره واده وکړه، هابیل به له اقلیما سره واده وکړي. هابیل چې د خیر سړی و موافق شو، خو قابل ته دا خبره ونه منله. سرغړونه یې وکړه. دې ته په نړۍ کې لومړی بې ادبي د پلار په وړاندې ویل کیږي. قابل وویل هر یو دې له موږ څخه د خپلې غبرګونې سره واده وکړي، که نه پایله به یې کورني کړکېچونه وي. آدم علیه السلام ورته وویل چې د یوې ګېډې غبرګون یو واده کول له یو بل سره روا نه دي، خو قابل د خپل پلار د لارښوونو ته غوږ ونني او په غوږو کې ګوتې کېښودلې او په خپله خبره یې ټینګار کاوه. په دې وخت کې په آدم علیه السلام باندې له اسمان څخه کومې لارښوونې او کوم تعلیمات نه وو راوکوز شوي چې په ژوند کې تطبیق کړي، نو ځکه یې قابل او هابیل ته وویل چې لاړ شئ د لوړ غره په سر الله پاک جل جلاله ته قرباني وړاندې کړئ. کله تاسو څخه د هر یو قرباني الله جل جلاله ومنله او قبوله یې کړه، هغه به له اقلیما سره واده وکړي. قابل بزګر و، ځمکې او کروندې یې ډېرې وې، خو سره له دې چې هغه الله جل جلاله ته له خپلې کروندې او زراعتي محصول څخه ډېر یو ناڅیز او بیکاره قرباني د لوی غره په سر وړاندې او کېښودله. دا ځکه چې ده وعده کړې وه چې اقلیما به ورڅخه هابیل وانخلي، هغه به دی خپل ځان ته په زور سره واده کوي. که قرباني الله جل جلاله ته ومنل شوه که ونه منل شوه، خو هابیل چې یو مالدار سړی و، د ډېرو څارویو څښتن و، له خپلو څارویو څخه یې تر ټولو یو ښه پسه پاک الله جل جلاله ته د لوی غره په سر قرباني وړاندې کړه. د دوی په زمانه کې به که د چا قرباني الله جل جلاله ته ومنل شوه، له آسمان څخه به اور راکوز شو، منل شوې قرباني به یې له ځان سره پورته کړه. د قرباني د څښتن مراد به پرې پوره شو، خو کومه قرباني به که اور ونه خوړه، معنا دا چې پاک الله جل جلاله ته ونه منل شوه، د وړاندې کوونکي مراد به پوره نه شو، نشي کولی چې خپلې موخې او هدف ته ورسیږي. قابل او هابیل په دې تمه انتظار و چې د کومې ډالۍ به پاک الله جل جلاله ته منل کیږي. ګوري چې له اسمانه اور راکوز شو، د هابیل په پسه باندې راتاو شو، لمبه یې کړ، د قابل ډالۍ پاتې شوه، د هابیل پسه یې له ځان سره یووړ. هابیل خوشحال شو چې قرباني یې ومنل شوه. قابل ته دومره ګرانه او سخته تمامه نه شوله، نه له هغه سره دا نیت و چې قرباني به یې ومنل شي، ځکه د خپلې بدنیتۍ په پایله باندې مخکې پوهېده. قابل ډېر په غوسه شو چې د هابیل قرباني الله جل جلاله ومنله، اقلیما به ورڅخه لاړه شي، نو خپل ورور هابیل ته په ګواښ کې شو، ورته ویې ویل زما د سوګند په لوی څښتن وي چې تا به وژنم. هابیل ورته وویل ولې؟ قابل ورته وویل یو خدا چې الله جل جلاله ستا قرباني ومنله، زما یې ونه منله.
بل دا چې زما ښکلې خور یې ستا نصیب وګرځوله، ستا بدرنګه خور یې زما په برخه کړله، چې نور وګړي به وایي ته تر ما نه ښه یې، اولادونه به دې په تا ویاړ کوي، زما تر اولادو به ځانونه ښه ګڼي. هابیل ورته وویل چې په دې ټولو کې زما ګناه څه ده؟ سره له دې چې هابیل په زور او قوت کې په قابل باندې بر و، خو خبره دا وه چې یو خو له الله جل جلاله څخه ویرېده، بل دا وه چې د قابل له مشرۍ نه شرمېده چې په هغه باندې د مرګ لاس پورته کړي. هغه د هغه مشر ورور و، نو ځکه یې هغه ته وویل زه نه غواړم چې ته زما د وژلو او د خپل وژونکي نیت په ګناه باندې اخته شې، د اور له ملګرو سره ملګری شې، هغه اور چې د ظالمانو جزا وي، که څه هم دا په ضمني ډول سره هابیل څخه قابل ته نصیحت و چې د ګناه له عذاب څخه یې وبېروي، ګوندې قابل به له الله جل جلاله څخه وډار شي، د وژلو سوچ او مفکوره به له دماغ څخه وباسي، خو سوله یې ونه منله. کله چې هابیل ته معلومه او ثابته شوله چې قابل یې هرومرو وژني، په دې فکر کې شو چې له شر څخه یې لرې ولاړ شي او د جګو غرونو سر ته ترې وتښتي. له خپلې مالدارۍ سره د جګو غرونو سر ته لاړ او د قابل له شر څخه د پناه لپاره وتښتېد. خو قابل په هغه پسې ورغی، د هغه پلټنه به یې کوله تر هغې پورې چې په یوه لارې لوړ غره کې په خوب ویده پیدا کړ. قابل ته د هابیل د وژلو ښه وخت او ښه موقع برابره شوه. وایي چې قابل ته د وژلو لارې او چارې نه ورتللې، نه پوهېده چې څنګه یې مړ کړي، خو شیطان چې د بني بشر لوی دښمن دی په بیړه باندې ورغی، یو مرغۍ په لاس کې نیولی و، قابل ته یې ځان ورښکاره کړ. قابل ورته وکتل، ګوري چې شیطان یوه ډبره لاندې کېښودله، د مرغه سر یې پرې کېښود، بله تیږه یې راپورته کړله، د مرغه سر یې دواړو تیږو ترمنځ ور چیت پیت کړ. قابل چې دا منظره ولیده، ویې غوښتل چې د خپل ورور باندې هم عملي کړي. یوه لویه ډبره یې په لاسو کې راپورته کړله، د هابیل سر ته ورنږدې شو چې په درانه خوب باندې ویده و. په ډېر زور او قوت سره یې د هغه په سر باندې وویشتله، سر یې مات شو، وینه او مغزه یې پر ځمکه باندې وبهېدل او مړ شو. دې ته د سړیتوب او بشریت لومړنۍ وینې تویېدنه وایي او لومړنی انسان وژل کېدل شمیرل کیږي. قابل خپل ورور مړ کړ، شیطان هغه ته د وژلو لاره ور وښودله، په لویه ګناه او لویه بلا باندې اخته کړ. د خپل ورور له مړه ځان او بدن سره یې په غم او ماتم کې پرېښود. د عمر تر پایه پورې د ځان په مادي او معنوي رنځ باندې اخته شو. وایي هابیل 20 کلن و چې قابل مړ کړ. قابل نه پوهېده چې د هابیل په مړه ځان باندې څه وکړي. شیطان هم ځان ورڅخه ګوښه کړ، غوښتل یې چې قاتل او مقتول دواړه بې پته شي. خو دا چې هابیل د الله جل جلاله له نیکارانو څخه و، بل دا چې د مړي پرده او کرامت په خښولو کې وي، نو الله جل جلاله د هغه د کرامت پت او پردې د ساتلو لپاره 2 کارغان راولېږل چې د قابل په مخ کې سره په جګړه شي، یو له هغوی څخه هغه بل مړ کړي، بیا په خپل ټونګي او منګلو ځمکه ورته ژوره کړي، هغه مړ کارغه پکې ورواچوي، خاورې پرې ورواړوي او خښي کړي. کله چې قابل د کارغانو دا کار ولید، د هابیل په وژلو ډېر پښیمانه شو. په ژړا کې به یې ویل چې زما لپاره د مرګ او هلاک راشي، ما د دغه کارغه غوندې هم ونه شوای کولای چې د خپل ورور پت او پرده ساتلو باندې خاورې ورواړوم. په دې ډول قابل د نړۍ په سر لومړی قتل او لومړی ګناه وکړه.